د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کړیالانو په تیر یو کال کې 50 پروژې جوړې کړې چې 15 هغه نندارې ته وړاندې شوې چې یو پکې د کانکور ازموینې د پایلو د معلومولو سافټویر هم جوړ شوی دی. د دې ماډل جوړونکي محصلین وایي دغه سافټویر د هیواد په کچه په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ګټې وړ دی. د دوی په وینا په دې سافټویر سره هغه لګښتونه راکمېدلی شي چې نورو بهرنیو هیوادونو لپاره د کانکور ازموینې د پایلو معلومولو په پار ورکول کیږي. دا چې ما په فکر باندې خارجیانو ته یا هم هندیانو ته چې په زیات اندازه باندې پیسې ورکوي تر څو دا سیستم مخته یوسي، خو دا سیستم کولی شي چې د افغانستان لپاره په عمومي سطح باندې استفاده شي او د دوی قابلیت لري چې موږ ته امکانات برابر شي او نه تنها دا هم چنان استفاده کیدای شي د خصوصي ښوونیزو مراکزو لپاره چې دومره دقیق دی چې دا کولی شي د اوس په دو ټیټ کمپیوټر باندې په سی پی یو باندې چې جی پی یو هم ونه لري په یوه ساعت کې د 2000 پیپرو پورې په یوه ساعت کې 2000 شاګردان نمرې چک کولی شي په لوړ سپیډ باندې او په 9.9% دقت باندې دا تاسو ته نمرې چک کولی شي. د محصلینو په وینا که ورته امکانات ډېر او ملاتړ وشي لا ښې پروژې به جوړې او ټولنې ته وړاندې کړي. نو موږ په دې باندې باور یو که چیرې زموږ دولت زموږ اسلامي امارت په دې برخه کې ځوانان تشویق کړي. موږ داسې ځوانان په افغانستان کې لرو چې کولی شي په هر برخه کې د دنیا سره سیالي وکړي، د دنیا سره افغانستان په یو قطار کې سره ودرېږي. که چیرې حمایه سي سپورټ سي نو افغانستان ته لوی لاسته راوړنې راوړلی سي. د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس وایي د دغسې پروژو له جوړولو یې موخه افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره په برېښنایي برخه کې سیال کول دي. کمپیوټر ساینس پوهنځي په ننګرهار پوهنتون کې 3 ډپارټمنټونه لري چې په 3 ډپارټمنټونو کې د وروستي کال محصلینو د کال له پیله په 50 تحقیقي او څېړنیزو پروژو باندې کار کړی و چې پایلې یې اوس له سټیک هولډرز یا دخیلو اړخونو سره شریکېږي. موخه مو د افغانستان په ډیجیټلایزیشن کې د فعال ونډې لرل دي او افغانستان په ډیجیټلي برخه کې له نورو هیوادونو سره سیال کول دي. مخکې هم د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلینو بیلابیل اپونه، سافټویرونه، ماډولونه او پروژې جوړې کړي او نندارې ته یې وړاندې کړي دي.